جباره څه شو دا جباره ها راسه دلته ناست یم. څه شو دا زه نارې در وایم ته ګر سر نه خلاصوې چې دغه څوک ماته نارې وي مخ دې دغسې نیولی دی لکه پر ګوبي چې باران وسي څه کیسه ده چې دغسې ناست یې هلوي بیا هلوي ولې خیر دی ته نه یې خبر چې ماښام ما خوب لیدی او په خوب کې ما واده کړی. خوب دې دی او په خوب دې واده کړی دا خو خوشحالۍ خبره ده. د کومې خوا د خوشحالۍ خبره ده؟ زوی مې پیدا سوی. اوهو زوی مې بام ته وختی. یعنې زما وراره چپ شئ درته وایم. ښه زوی مې بام ته وختی. د بابا راشواسو لاسو پښه یې ماته شوله. رښتیا نو خو ښه بیا نو چیزه چې بیا نو په دې کې خو د خوابتۍ کوم خبره نشته. ته ته اوس ګوره پر ما څال دی پر ما غم دی دی وایي په دې کې د خوابتۍ خبره نشته. څنګه د خوابتۍ خبره نشته؟ زما زوی پر څال دی. ورورکه دا خو خوب و څه رښتیا خو نه وه چې ته ناکې ژاړې راته. څنګه خوب و څه رښتیا خو نه وه؟ ته په زړه ظالم یې ته په زړه سخت یې. هلته زما د زوی لاس و پښه مات سوي دي چې نن ته زما سره ونه ژاړې نو په کومه ورځ به ته زما سره وژاړې. الله مه کوئ لکه زه ستا یوه خبره نه منم. نو چې ته زما خبره نه منې راځه چې عقلمند صاحب ته دې بوځم هغه به دې ښه سره خلاص کړي. صدري واغونده ته ولاړ ډېره د خیر الله شابس چې ته زما خبره نه منې راځه ستا سر نه به خلاصېږي عقلمند صاحب بیا څنګه سر به خلاص شي؟ ولاړ شه باره به دې په هر څه سر خلاص شي. خدای پاک مرسته را سره وکئ مرسته را سره وکئ مرسته را سره وکئ. ورورکه یو افغانۍ راکړه چې مرسته ورسره وکړو دا خبره خیرات نه غواړي. خیرات نه غواړم مرسته را سره وکئ. غوزار سوی یم. هله غوزار سوی دې پورته بې وکړو. اوس به مرسته ورسره وکړم. در پسې مه ته ما ولې وایې ته زما سره مرسته کوې که ده سره راکړه لاس دې در لاس مه کشوه د خویندې پای مې کلکین جوړوي اندازه خرابېږي. ښه اندازه یې خرابېږي. ولاړ ته پورته الله جمعه دې تعلیم خل دا یوال ویشت او دا دویل ویشت هېڅ رقم نه جوړېږي. لکه تا ته چا وویل چې ته دونه غټ شه. کرار اوس به مې پزه په وړې وای یاره چې په دې د سر د خوا راکم او کې د پښو د خوا راکم. فکر نه کوم چې کار دې وکړې ډېره پڅه یې. دا څنګه ده یاره ته هم د کار نه دا خوندور شی ده. یاره ته هم د کار نه چې اوس وکم څنګه. سلام علیکم عقلمند صاحب جوړ په خیر سال دی په خیر ښه خیرات دی ښه په خیر خو راغلاست خو دا راتویسې څنګه راغلاست صاحب ستا نوم مې اورېدلی و نو په دا خاطر عالمه دغه ورور مې هم ځانه سره راوستی ګورې ځوانانو زما نوم چې دی عقلمند صاحب دی او دا د کلي ټوله پوهان چې مشوره کوي اول د واره ما ته راځي خو یاره اوس یوه خبره سته او ډېر فکر وړی یم نه پوهېږم چې څنګه وکړم
هغه کومه خبره ده چې ستا فکر در خراب کړی دی عقلمند صاحب؟ عقلمند صاحب مه وایه، عقلمند صاحب ووایه. یاره په دې فکر کې یم یو څو ورځې مې مخکې ورور ته واده ور وکړ، خونه مې ورته جوړه کړله، د خونې کې مې ښایسته دروازه مې ورته کښېښوله، خو یاره اوس په هغه دروازه دا زوم نسي ننوتلی. اریان تللی یم چې اوس یې د پښو د خوا ریکم او که د سر د خوا. الله مه کوئ لکه داسې دې زما د طبیعت خبره وکړه، مازې ته امر راته وکړه د پښو د خوا یې راکم او که د سر د خوا راکم. چمسه خاورې ښه خبره یې وکړله. مه کوه. ستا نوم باید عقلمند صاحب نه وایي، دلبند صاحب وایي. ورور دې چیرې دې راویښه چې اوس پرې نه کړې، پر خپل سر کار ونه کړې. زما نو خو باید چې عقلمند صاحب وایي. درځئ چې ورور در وښومه. ولاړ دې. لکه زه په خدای کوم ګوره وروره که زه په خدای کوم درته تور تو ګرځې خلاص مې کړه، ما هېڅ ولاکه کړي دي درته وه، هېڅ مې په خدای که کړي دي، ما هم ځینې خلاص مې کړه درته وه. راسه وروره که تور تو ګور الله دا څه ګروم دی، هېڅوک نشته خو دا صدرې دلته بنده ده. څنګه هېڅوک نشته کومه څه شوله؟ درځه. چې ما ته راسې مخامخ دې راسې د شا د خوا وارې. ځوانه دا څه کوې؟ دغه زما د ورور سر خلاص کوئ، پښې یې در پرې کوم. در پرې کوه مې څه وایې دی څه وایې نو خو الو څنګه ښه وایي؟ ته ولاړ شه ځوانه. تاسې خپله وګورئ، که زه درواغ وایم تاسې خپله وګورئ. دا اوس دی ورننوتلی سي، تا دروازې ته وګوره، یوال ویشت پرې کېده غواړي، یوال ویشت. دی خو رښتیا وایي، ته ولې ناکسه زوري کوې؟ چاپسه ته ځوانه ما دې سر له ښه ده دغه دی. دا څونه اسانه کار و، خو دا راته ووایه چې زه ستاسې څه خدمت کولی شم. خدمت مو خاورې که بس لاره لکه چې ولاړ شو. هلکه راځه. هله مه کوئ لکه ګوره زموږ د کلي ځوان دی، تازه یې سبق و مکتب شروع کړی دی، هغه ته به دې ورولمه یو څه به جنې زده کړې. دغه مخ دې چوختان نیولی دی. راځه. هله مه کوئ لکه خو ژر مې ورولم. یو څوک دی؟ غږ نه و؟ ورکه زما په خیال دلته پیریان دي. تر زغله پیران نه دي، دلته وګورئ، دلته لوړ ناست یم، لوی لوی خلک یاست، سلام ولې نه واچوئ؟ دلته څه کوې چې لوړ ناست یې وروره؟ راکښته شه. ټولو خلکو لوړې زده کړې وکړلې، زه هم دا دونه لوړه غلی یم، لوړه زده کړه کومه، ته ما نه وینې؟ ته راکښته شه، زما ستا سره کار دی، موږ په کار یې ته. ښه نو درته ځمه، راکښته شه. دغه ورکې ته در ونیسه. وی له شادۍ لوړې زده کړې دي. دا راته څه وایي؟ نور مې ګردې زده کړی دی، دغه یو توری نه دی، دغه مې نه دی زده. او دغه تورې؟ و دغه توری دغه. ورورکه ته دته ښه تورې زده کړه، زه به یې ګوړی بیده شمه، بیخي بدخوابه یم. ګوره چې هر څه زه درته وایم ته به هغه وایه. بس بالکل صحیح دی. د اسلام 5 بناوې دي. د اسلام 5 بنایان دي. بنایان نه دي، بنایان نه دي. دا خبره نسته پکښې کې. دا خبره نسته پکښې کې. الله الله چپ شه. چپ شه. ګوره سم ورته ګوره سم ورته ګوره. له خدایه له خدایه زه به تا څه وکړم. زه به تا څه وکړم. زه به کوم لکه واخله دې خطي، واخه دا چې خطرې زما د خدای په امان. زما د خدای په امان. ته بیا څه کوې چې سر موښله؟ ته بیا څه کوې چې سر موښله؟ عذاب دې کړم وروره که جانه، خواته که مخجي، بیا خواته که مخجي، ته بیا چې کیولي غورځې. زه بیا تا ته خاطرې زده کوم. دا نه دي پکښې لیکلي. دا نه دي پکښې لیکلي. ورور جانه ورور جانه ورور جانه ورور جان سوسو
زما ورور جان څه شو ستړی دې کړم ستړی دې کړلم خدایه لو خدایه تا د لاس په سر لاس نیولی دی ستا د لاس مې پر سر لاس نیولی دی څه ګروم اخته شوم څه ګروم اخته شولم ستا د خط اوس نه دی زده ستا د خط اوس نه دی زده کومه ډبره سر مات کړم په کومه ډبره سړی به سر مات کړي ورور جان ته ځم ورور جان ته ځم ورور جان ته بیده یې ورور جانه ته بیده یې زه دې په څه غم اخته کړم زه دې په څه غم اخته کړلم ته ولاړ سه ته ولاړ سې ورور جانه چیرې اوبه راځي څنګه اوبه راځي کاکا د کوم غل چیرې و درته وایم مړ وکړه مړ وکړم ولاړ سه ولاړ دا دې سبق دی ولاړ سه ولاړ سه دا دې سبق دی ته ولاړ سه خط ملا نه کوي رئیس ده پرې مو ولا کړدم خلاص کړي ولاکه قدم را واخم بالا بیا ولې ژاړې خوا دې ځان مې خلاص کړي په دې ګرومو ما دې راوغستل زه ولې نه وژاړم هلته به زما دا نازک زوی څه حال یې څنګه به یې څه به پسې وي په خواره کې ما تا ته وویل چې اوس تا نه واده کړی دی او نه دې زوی پیدا شوی دی دا خو یو خوب ته ولې سر نه خلاصوې څنګه خوب و دا سره کوم خوب و پاکه دا د چا سر څنګه سر خلاص کړم سړی وګوره تر ځان نه پوښتنه وکړه زه د خیر کار دی دا مسلمان بیا ولې ژاړي اوس څنګه سي ولاکه اکیاریان یم خیر دی وروره ولې داسې پریشان ناست یې خیر دی وروره ولې داسې پریشانه ناست یې څه سوي دي څه سوي دي ولې موږ ته حال ووایه موږ ته حال ووایه وروره چپ سه ته خو موږ پرې زه پوښتنه ځینې وکړم څه کیسه ده وروره څه کیسه ده وروره والله وروره دغسې یو غټې پریشاني راته جوړه سوې ده نو اوس په دا خاطر ته دا راغلی یم ناست بیا هم موږ ته الهي شکر دی چې غټه پریشاني توبه خدای ته موږ ته ووایه وروره خو بیخي د ویلو نه ده زه تا ته څنګه ووایم وروره بیخي هېڅ د ویلو ولاکه بیا ده هم موږ که څه کومک وکړي خو ته مې راته ووایه درته ویلی خو نسمه درځه چې ورجې ولم وروره هلته راځئ چې ورسو خدای دې خیر پېښ کړي اکبر راځه راځئ چې ورسو چای به پر وخو کاکا ورته دا څه به سوي دي وروره غږ مه لره په زوره بیده دی بیده دی نو چې بیده دی نو په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده وروره ولې د پریشانۍ خبره نه ده ته لږ چې په سترګو څه نه وینې ته لوړ وګوره دا خو دغه دی کلنګ زړېږي نو په دې کې د پریشانۍ څه خبره ته نو د پریشانۍ څه خبر ده په دې کې دا خوارکی مړ شوی دی د هر چا که پیسې پر باندې دي یا پر چا باندې دي یا د چا پر باندې د هغه پیسې دې ما ته راکړې تاسو ټوله خبر یاست چپ سه هله مه کوئ لکه بیا څه کوې دا څنګه ښه کلنګ دی کښېنه دا پر ما نه خرڅوئ نو په دې کې اوس مشکل څه دی دغه کولنګ یې اوس پر سر باندې رایله سو ته څه فکر کوې دی به ژوندی پاتې سې نو اوس کوم فکر ورته کړی دی اوس مې دا فکر ورته کړی دی ما ولاړ به سم یو دانه کرنګ به راولم کرا بیا چنګکان ور واچوم بلا بیا په کاش کړم ښه
بل کوم داسې فکر کړی دی؟ نو بل مې دا فکر کړی دی سړی ولاړ بسې چارسو ته هغه روزانه والا به راولي هلته به نغم ورته وکینې کرا به نغم کینې هلته چې راورسېدی د نغم دخوا بیا قرار داسې کش کې وبېځې واه واه د کرنګ ما راغوښتې دي پیسې زور کوم کرنګ ما راغوښتې دي زه راولم ما راغوښتې دي نو بل هم داسې فکر نه لرئ چې باید دغسې وساتو وژغورو؟ یاره داسې فکر خو نسته نسته نو کمه دي په دغه ته دونه پریشانه وې؟ بلې وکړې دغه پرېشاني وه دا خو دونه مشکل نسته وروره خو دغه